السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر. نن شنبه د 1440 هجری شمسي کال د اسد میاشتې 4 نیټه چې د 2025 میلادي کال د جولای میاشتې ل 18 نیټې سره سمون خوري. ل سکون رادیو وی پاڼې خپل رسنیو مدنن ورځ لنډ او مهمه خبرونه ته زافز احمد نصر ترکلې کوم. په لومړي ځل له بلخ څخه تاجکستان ته د کبانو دانه صادره شول. د لومړي ځل لپاره یو خصوصي شرکت له بلخ څخه تاجکستان ته 50 ټنه د کبانو دانه صادره کړل. د یاد شرکت یو مسؤل محمد افضل ابزلی ویلي چې کوي چې روان کال تاجکستان ته 2000 ټنه د کبانو دانه صادره کړي. د غراز د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس حافظ امیر محمد متکی ویلي چې ورځ تر بلې له دې ولایت څخه نور هیوادونو ته د صادراتو کچه زیاتیږي. هیواد کې د هوا په ګرمېدو سره د ناروغو ماشومانو کچه لوړه شوې ده. په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون مسؤلین وایي د هوا د بې ساري تودوخې لامل دغه روغتون ته د موسمي ناروغیو لامل د ناروغو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. ډاکټران وایي زیاتره ماشومان په ځانګړي ډول له 15 کلونو کم عمره د نسناستي طبي او د بدن کمزوري لامل روغتون ته ورول کیږي. ډاکټران وایي د ګرمۍ ترڅنګ د روغتيایي اصولو نه مراعاتول او عامه پوهاوی نشټوالی هم د ناروغیو خپرېدو ته زمینه برابر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سږکال د هوا د بې مخینې تودوخې راپورونه ورکړل شوي او خلک د ناروغیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو اړوند سازمانونو سره پراخې همکاري کړې دي ترڅو افغان میرمنې پیاوړي، خوندي او اقتصادي ملاتړ ولري. دغه اداره وایي د 2024 کال را په دې خوا له 200 زیاتې ښځینه سازمانونو سره همکاري کړې ده. د ښځو د خوځښت بیا رغول په نوم دا نوښت د سویس د پراختیایي ادارې او اتریش، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، ناروې، هسپانیا او سویډن حکومتونو له لوري تمویلیږي. د راپورونو له مخې دوی په 14 ولایتونو کې د 140 سازمانونو ملاتړ کړی چې تر 14,000 زیاتې ښځې پکې شاملې دي. د کاپیسا په تګاب کې د 8 کیلومتره سړک د کانکریټ کولو چارې پیل شوې. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د 8 کیلومتره سړک په کانکریټ کولو چارې پیل شوې. د یاد ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دغه پروژه د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د یاد ولایت په تګاب ولسوالۍ کې پلي کیږي چې د چارو بهیر د سیمې د لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابر کړې ده. د سرچینې په وینا د یادې پروژې په بشپړېدو سره د دغه سیمې د سلګونو کورنیو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. کوتریش وايي غزه کې له بشري ناورین پرته بل څه نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی کوتریش خبرداري ورکړې چې د غزې اوسنی وضعیت یوازې یو بشري بحران نه بلکې یو ژور اخلاقی ناورین دی چې وجدان لړزوي. هغه ویلي چې چیرې د اسرایل او حماس ترمنځ اوربان رامنځته سي نو ملګري ملتونه چمتو دي چې له دغه فرصت څخه د بشري مرستو د پراخ لیږد لپاره ګټه واخلي. کوتریش ټینګار کړی چې ملګري ملتونه به د غزې د ناورین د پای ته رسیدو لپاره د خپل هڅو او خبرو ته دوام ورکړي. دا د نن ورځې لنډ مهمه او وروستي خبرونه. تر بیا د الله په امان.